آواز افغان مایک خلاص ده شته آواز شته نه زه عالم یم نه قاری یم خو مسلمان یم کلمه وایم لا اله الا الله محمد رسول الله او دا ټول ملت نسی کېدی چې ورو دا جمعات ته لاړ سي یا عالمان سي یا تاسې په سویه مفتیان سي نو راغلم دې ته ما ته څو سوالونه درېږي اول خدا خبره ده چې مثلا تاسو ویلي چې د کفر نه پیسې اخیستل د کفر لپاره روا دي او د مسلمان لپاره دغه قتل واجب ده درسته ده بالکل بل سوال دا د تاسو ویلي چې پیغمبر علیه السلام یې جنگ کوو مثلا په خیبر کې او په داغه کې کنه داغه کې جهاد کوو صحیح ده دا سوال د پیغمبر علیه السلام خاص د مکه داغه را لګل سوی نبی و کنه د ټول عالم دا قرآن د ټول عالم لپاره او که خاص د مکې لپاره یا د سعودي داغه لپاره و دا سوال ده دریم سوال مې دا ده آیا زما محترم زما دا سوالونه هم دلته درته ځواب کوم که دا په سوال کې بیا ته بل سوال کولو یو دقیقه بیا بل سوال کولو څنګه اوله خبره خدا ګوره چې د یو کافر نه د بل کافر په خلاف مرسته اخیستل جایز دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غزوه حنین کې د صفوان ابن امیہ نه زغری اخیستې وي دینه د موږ علما استدلال کوي چې د یو کافر نه د بل کافر په خلاف مرسته اخیستل جایز دي او ما د کتابونو حواله مو ویلې د موږ د احناف د متونو حواله ما ته ویلې مخکې لایف کې را سره وي هغه حواله ما ویلې چې چیرته په لایف کې دی اول نه را سره وي دویم خبره دویم سوال تا وکولو ګوره دویم سوال تا وکول چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه د ټول امت لپاره را لګل شوی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوازې د مکې مکرمه لپاره نه وو یوازې د مکې مکرمه لپاره نه وو د ټول امت لپاره را لګل شوی و تاسو که سوال لرئ مهرباني وکړئ نو سوال مې دا ده آیا پاکستان د مسلمانانو لپاره پیسې وانه خسته چې اسلامي امارت ړنګ دا یو سوال دویم سوال د ماده دویم سوال تاسو په قطر کې د امریکای د کوم کافر لپاره د امریکای نه پیسې واخیستل دا دومره میلیونه ډالر تاسو واخیستل دا دوه سوال دریم سوال بیا کوم اول دا تشریح کړئ ها محترم اوله خبره خدا ګوره چې د پاکستان خبره تاسو وکوله ما مخکې په لایف کې ویل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بدر او احد ته چې وته په څنګ کې بنو قریظه بنو قینقاع پراته وو دا دلیل دی چې د خپل کور غم خوړل پکار دی پاکستان که زما په سر پیسې وخوړې خو ته ولې زما په سر پیسې خورې پاکستان که زما په سر پیسې وخوړې زما امارت را ړنګ کړو خو دا سره انګریزان خو ته زما په کور راخېژوي ته ولې راخېژوي نو زه اول خپل کور وساتم که پاکستان ته منډه کم ته راته ووایه اما دپاره خپل کور اولویت ده خپل جنازه فاتحه راته اولویت ده که پاکستان راته اولویت ده اولویت خپل کور ده د خپل کور غم باید وخورم د خپل جنازې د خپل فاتحې د خپل ادیرې د خپل غم خادای غم باید وخورم پاکستان خو کې امارت ړنګ کړو خو تا ته خدا جایز نه ده چې پاکستان امارت ړنګ کړو ته دې ما د کور جاسوسي وکوي او که بیا یې کوي خو نو زه خو باید د خپل کور غم وخورم دا یوه خبره دویمه خبره تا د قطر وکول چې په قطر کې امریکایانو تاسو ته پیسې درکړي اول خو امریکایانو موږ ته پیسې راکړي نه دي دا خبره خو افواهات دي تاسې ثابتولی نه شئ امریکایانو سره موږ تړون کړی ده امریکایانو سره موږ د افغان په کور د چاپې اچولو تړون نه ده کړی امریکایانو سره موږ د افغان د کور د جاسوسۍ تړون نه ده کړی امریکایانو سره موږ د شپنیو عملیاتو تړون نه ده کړی امریکایانو سره موږ د امریکایي سرتیرو د قضایي مسؤلیت تړون نه ده کړی امریکایانو سره موږ تړون کړی دی چې د خاورې نه به وځي دا خاوره به پرېږدي امریکایانو سره موږ تړون کړی دی چې د افغانستان په راتلونکي اسلامي نظام کې به مداخله نه کوي دغه تړون موږ ورسره کړی دی نو ډېر په بخښنې سره بل سوال مې دا ده تاسې ولې بیا په پاکستان کې پاتې کېږئ او یو سوال دا ده آیا تاسې ته غیر د امارات د خلکو نه د افغانستان د نور ملت چې تاسې 10% بولې دا تاسو د افغانستان ملت نه ښکاري محترمه نو ما خو مخکې وویل هغه بل ورور ته مې ویلې حمید ګل کول
ما درته وویل چې نتنیاهو دې موږ سره مرسته کوي. موږ په اسرائیلو کې ګورې ته دیني بحث کوي، د جهاد یو دینی اصطلاح ده، دینی حکم ده، نو ته باید د دین نه خبر وي. د امریکایانو د اسرائیلو نه د امریکایانو په خلاف مرسته اخیستل جایز دي. پاکستان په پرېږده چې د اسرائیلو نه مرسته اخیستل جایز دي. بل سوال مې دا و چې تاسې ته دا نور ملت ګوره تاسې وایي چې ولې دا لویه جرګه راوغوښتله. صحیح ده، تاسې ته به دا 400 بندیان چې وو دا بغیر له شرطه پرېښودل، خو آیا په دې کې دغه 30% ملت تاسې ته ښکاري او که نه؟ دا تاسې بغیر له شرطه چېرته پرېښوده؟ قربان دې شم افغانه وروره، بغیر شرط یې نه دي پرېښي. څه شو؟ نه مثلا ګوره مبین صاحب، مثلا بیخي دا جرګه ایسته کا که په دې مصرف هم سوی د چا مصرف به پې سوی. زه دا وایم تاسې دا 30% ملت کاري که نه دي تاسې په اصطلاح چې دوی څه غواړي له تاسې نه هغه ورسره منئ که نه؟ منو یې محترمه، د 30% ملت سره موږ هغه څه منو چې هغه د دې ملت ارزښتونه دي، هغه څه نه منو چې هغه د دې ملت د ارزښتونو خلاف دي. د ملت ارزښتونه چې دي هغه ازادي ده، هغه د دې خاورې نه د اشغالګرو شړل دي، دا د ملت دپاره سره کرښه ده. که دغه 30% خلک د موږ سره په دې کې موافق وي صحیح ده، که دا 30% خلک دلته اشغال غواړي نو دا د ملت د ارزښتونو خلاف ده، دا نه منل کیږي. قاری صاحب نو تاسې په دا قطر کې د خلکو سره دا لیکنه ونه کړه چې تاسې په وځئ له افغانستان نه، نو بیا تاسې هغه دې روان دي محترمه، وځي هغه دې روان دي، نو هغه خو خلاصه سول، هغه خو د امریکایانو خبر له منځه ولاړه، هغه خو موږ نه تا سره باس په هغې نه کوو، موږ دا وایو نه ده تللې نه ده. اوس هم ته په بېادبي ما تا ته به نه وایم، ته اوس هم په لمن پسې کوړی، ته اوس هم په لمن پسې ځوړند دي، اوس هم امریکایان تا سره یو ځای، ته د امریکایانو سره یو ځای چاپې وایې، اوس هم ته په امریکایانو اوس هم ته د امریکایانو سره یو ځای ګرځې. قاری صاحب اوس هم د امریکایان ته مجبوروې. قاری صاحب خوستی نو تاسې چې دا لیکنه په قطر کې دیو سره صلح کړې یا د صلح په نوم، بیا ولې قرار ناست دي، بیا ولې خپل جهاد ته ادامه نه ورکوئ؟ نو تاسې خو ما دغه د ټانکونو حفاظت کوئ که نه؟ ټانکونو حفاظت ځکه کوم چې هغې سره مې اول خو ټانکونو حفاظت مونږ کړی نه ده، که بیا مې کړی وي د ټانکونو حفاظت هغې سره زه معاهده لرم. ته د اسلام نه ځان خبر کا، د کافر سره جنګ هم فرض ده، د کافر سره معاهده باندې وفا هم فرض ده. کله د کافر سره معاهده وکوله بیا به په هغې باندې هغې کې غدر نه کوي، وفا به کوي. د کافر سره ما د خاورې نه د وتلو تړون کړی ده، ما تا ته مخکې وویل ګوره وروره ځان به نه غلطوې، د امریکایانو سره موږ د خاورې نه د وتلو تړون کړی ده، او ته د امریکایانو په لمن پسې ځوړند یې، ته غواړې چې امریکایان په دې خاوره کې پاتې شي. قاری صاحب خوستی زه منم تاسې چې قرارداد ورسره کړی یا د وتلو یا د هر شي، درسته ده. زه دا وایم چې دا قرارداد خو به دا خلک خو به وځي که نه وځي، تاسې څه فکر کوئ؟ امریکایانو پسې ته تر شا خښ یې او ته غواړې چې پاتې شي په دې خاوره کې، ته چې دا لګیا یې دا 6 میاشتې د سولې په وړاندې خنډونه ایجادوي. علت یې دا ده چې ته د امریکایانو وتل نه غواړې. زما جهاد هم ستا سره په دې خاطر روان ده چې ته د امریکایانو وتل نه غواړې چې امریکایان د دې خاورې نه ووځي. د اسلامي نظام په وړاندې خنډ یې، که ته پرېږدې چې امریکایان ووځي د اسلامي نظام په وړاندې خنډ نه شي، ستا سره زه بیا جهاد نه کوم. آخري سوال درنه کوم، وخت مو نه نیسم، ډېر خلک به ناست دي. ما آخري سوال دا ده، آیا امریکایان ووتل، تاسې دا 30% ملت سره به په کوم ډول دغه کوئ؟ آیا انتخابات به ورسره کوئ؟ د دوی خاص به څنګه؟ ته خو وایې چې تاسې په زوره د اسلامي امارت په دې خلکو منئ که د انتخاباتو له لارې؟ اول خو محترمه ته ځان په دې خبر که چې اسلامي امارت نه دی ویلي چې موږ اسلامي امارت په خلکو په زوره منو. اسلامي امارت ویلي دي چې اسلامي نظام په دې خاوره کې راځي. اسلامي نظام، اسلامي امارت نه دی ویل شوی، یو ځان د دې نه خبر کا. دویمه خبره دا ده چې اسلامي نظام دا دلته په دې خاوره کې 99% خلک مسلمانان دي. اسلامي نظام د دې ملت ارزښت ده، غواړي د دې لپاره قربانۍ ورکړي دي. که دا 10% خلک هم د اسلامي نظام په وړاندې خنډ جوړیږي باید د منځه یوړل شي، باید د اسلامي نظام په وړاندې خنډ جوړ نشي. دا د دې ملت ارزښت ده، دا باید د اسلامي نظام په وړاندې خنډ جوړ نشي. دا خو د ما او د تا د خولې خبرې دي، زه دا وایم بالکل تاسې د تا به د خولې خبرې وي محترمه، د تا به د خولې خبرې وي، خو د موږ د خولې خبرې نه دي. ګوره
په دې نظام کې د اصلاحاتو ضرورت شته، په دې نظام کې د نظام کې د اصلاحاتو ضرورت نه. ګوره یو دوه خبرې زده کړه. یو خبره دا زده کړه چې یو د ټامیانو فلبرایټانو اداره ده، یو نظام ده. دا فرق لري. د نظام بنسټونه دي. اسلامي امارت کله هم نه دی ویلي چې د نظام بنسټونه دې ړنګ شي او ژور اصلاحات دې رامنځته شي. یو د ټامیانو فلبرایټانو اداره ده. د ټامیانو فلبرایټانو اداره باید د منځه یوړل شي، ځکه ټامیانو فلبرایټان اصلا بنیادی د اسلام دشمنان دي. اسلام مني نه، اسلام نه مني. ستا د هیواد لومړی مېرمن عیسوی ده او د عیسیت دپاره دا 15 کاله لګیا د تبلیغ کوي. د فحاشۍ دپاره، د سیکولریزم دپاره، د فحاشۍ د مرکزونو دپاره په میلیونونه ډالر د همدې هیواد سرمایه لګوي. دا هېڅکله نشي کېدی چې د هیواد لومړی مېرمن د عیسوی وي. په اسلامي هیواد کې د هیواد لومړی مېرمن عیسوی نشي کېدی. حارث محترم، مونږ اصول خدا دي چې 3 سوالونه تر 5 پورې اخلي. دې سړي سوالونه هم زیات شو. یو دوه سوال خپل په باندې کوو دا لکه افغان اورورا صبر وکړه. الله کر افغان کې اخیری پښتنه د جب کې کېږي اورورا. دا دیالک ورا دا دیالک سره نیم ساعت د زیا سره یو ساعت اورورا هغه دیني بحث کوو. ستانه یو سوال کوم ته شل سوال دی وکړه. دغه دومره جرمونم چې په اتل سوکالو کې وکړه ته چې مان د امریکانو د قرارداد پښتنه کې زیاتانه نشم کوي. امریکانو سره د په کوم بنیاد باندې امنیتي تړون وکړ، د غټو وسلو د استعمال اجازه دی ورکړه. په کوم بنیاد باندې د امریکانو بیسونه سات اخلاقی انساني شرعي کوم اجازه ده تا په کوم بنیاد باندې د امریکایانو ته روبین صاحب سوال دا چې ولې د امریکایانو ته امریکایي فوجیان ته قضایي مسؤلیت ورکړو؟ قضایي مسؤلیت دی ولې ورکړو؟ اتل اسکار دی په کوم دین او په کوم شریعت دا شینسترګي امریکان چا اجازه درکړو د ما کورو ته راوسته؟ زه د پیوژلم، د ما بچی د پیوژل، جماعتونه د بمبارول، قران کریم په دغه باګرام کې په دازو سورای ک یو رستاسو دا سوالونه ک چې ولې یو رس په دې باندې ونه د ودرګه افغان اور یو رس په دې باندې د اسلامي امارت دغه جهاد تاسو دومره ورتهونه لته افرین طالب جانا ولا دغه غلامان او دغه مزدوران چې نه ما د قران به عزتي وکړه. هغه صبرجان چې د قران ګستاخی په بدل کې 2 امریکان په وزارت داخلي کې مردار کړل، هغه تمام زندان ولچک یو زولنی واچول تر پرونه پورې باندې وو. تاسو کوم اخلاق، کوم شعور، کوم منطق در پاتې دي؟ په کوم منطق راځي دلته لدی حکومت نه دفاع کوي؟ دغه حکومت د کوم جرمونه ونه کړه؟ له ټولو نه غټ بم د بمونو مور راوړ په افغانستان باندې خالی کړه. هر رقم جرمونه وکړه. د قندوز په مدرسې کې 300 کورنۍ 300 حافظان د قران هم شهادت ورسول، زخمیان مکړه، په وینو ملت پد کور ته ورلېګه. همدغه شړونګاو لسمشر دی چې پرونه دا خبره کوله چې زه دا صلاحیت نه لرم چې 400 بندیان خوځې کم. دا مې جرګې ته سپارلي. دغه صلاحیت چا ورکړی؟ دغه امریکانو نه ولې پوښتنه ونه کړه؟ خو هلته قضایي مسؤلیت ورکړی. په دغه هلمند کې، په دې لوګر کې، کونړ کې، جلال آباد کې څومره خلک مو د استجمي په شهادت ورسول. نن دې همدې خاین تر څنګ ولاړ یا به سوله غواړي یا به اشرف غني غواړي. له سولې او له امنیت نه د شل داسې لیوني اشرف غني قربان شي. په دار دې داسې 100 غنیګان وځړول شي، سوله دې راشي، اسلامي نظام دې راشي. زه دا لیونی څه کوم؟ نه شاعر ده ته خدای دا شاعري ده اوس یې که درته واچوم ته به هم پرې وشرمېږې. هم اشرف غني غواړي هم سوله غواړي، دواړه نشي سره کېدلی. چاړه که د سرو زرو د څوک یې په خېټه نه منډي، اشرف غني به په دار زړوي بیا به سوله راځي. 2000 داسې اشرف غني داسې لیوان غرت دې په دار وزړول سي، مونږ ته د سوله راشي، اسلامي نظام دې راشي. د ما تر بچي، د ما تر راره، د ما تر پلار او ورور د اشرف غني وینې قیمته نه دي. د افغانستان په جګړې کې ټول افغانانو تاوان کړی. یوازینۍ ګټه چې کړې ده په دې نظام کې ناستو خلکو د اشرف غني په شمول د کرزي او د څو خاینانو چې په پارلمان کې ناست دي، چې فاروقشان هم راوستل، پارلمان رئیسان هم کړه، دغه خلکو ګټه کړې. نور ټول ملت په دې جنګ کې تپل شوی ده. طالب تر تاسو زیات سولې ته لیواله ده. طالب د دې جګړې قرباني ده. طالب نه مو کور اخیستی، ورور مو ترې اخیستی، بچي مو ترې اخیستي دي، په ملک کې نه پرېږدی. خبرې موږ اورېدلې دي تاسو نو چې اورېدلې دي اور عمل دې چېرته پې باندې کړی ده؟ عمل درته وایم ګوره سوالونه کې د صلح لپاره لار په لنډېدو ده. ته وایې امریکانو سره د تړون وړی کړی، په دې مې کړی چې امریکان له افغانستان نه ووځي. لار ورکومه
او که چیرته امریکایان بیا هم پکې منافقت کوي لکه نن چې د استرالیا حکومت اعلان وکړه چې هغه بندي چې 3 استرالیایانې وژلي دي هغه دې نه خوشي کېږي. دلته استرالیایان هم قتلونه کړي. بین المللي محکمه د دایره شي که نه. په دې اوتوباوت امریکایان او د هغوی مزدوران موږ نشي غلطولی او نه د دغه سولې له پروسې نه د فلسطین د سولې پروسه جوړېدای شي. موږ په ټاکلي ضرب الاجل د امریکایانو وتل غواړو کنې اسلحې او تورې ملا په لاس کې دي. تر اخري امریکایي تر وژلو به دلته جګړه روانه وي. دلته به مقدس جهاد روان وي. امریکایان د دا فکر نه کوي چې لکه د فلسطین او یا کال او یا د کشمیر د مذاکراتو بهیر به ځنډېږي او موږ به وژل کېږو. امریکایان به په ټاکلي ضرب الاجل وځي له افغانستان نه. دا خاوره د موږ ده. د دې خاورې واکمنان موږ یو. واقعا جزاکم الله. مولوي صاحب تاسې مایک خلاص کړئ. هغه عبارت تاسې ووایئ دلته. مولوي صاحب هذه کاملیه عبارت ووایئ. کاملی عبارت چې دی کاري صاحب محترمه دا د زه په ویډیو کې راولم کیمره کې نو من لجأ لحصون العدو مدافعا عن نفسه ومعينا للعدو بسيفه فكانوا يقاتلون المسلمون مع عدوهم ويدفعون عنه ويغزون على الحجلة المنصورة بالله تعالى حتى أنهم كانوا على المسلمين أشد ضررا من الكافرين. هكذا كان بعض القبائل. مهم دغه چې هغه د به سترګې ځم پټولې هغه هم دغه عبارت په اخیر کې دا وګوره ما لاس په نیولې ده. والظاهر أن حكم هؤلاء حكم أهل دار الحرب. أن حكم هؤلاء حكم أهل دار الحرب في قتلهم. دا څومره صفحه ده مولوي صاحب؟ دا 200 صفحه ده. دا صفحه ده کاري صاحب محترمه. خو له دې نه ما سوا محترمه 251 او لیکه نمبر 4 نمبر لیکه ده. لیکه نمبر د 4 ده. ها بالکل صحیح شو. صحیح ده. او بل څه د کاري صاحب محترمه دی که چیرې پر دغه باندې دغه کوي پر دې باندې موږ وخت قسمه دلایل لرو نو اوس که چونکې وخت وای موږ به داسې لنډ بیان کو کنه ولو بیا به بل وخت دغه کوو. لنډ دغه دلایل وایي محترمه. تاسې دا دلایل لنډ وایي. د قران کریم څخه دلایل لرو دا یو او دویم له سنتو څخه دلایل لرو د صحابه کرامو له اقوالو څخه دلایل لرو او د قیاس څخه دلایل لرو او داسې د امت له اجماع څخه دلیلونه لرو او داسې له تاریخ دلیلونه لرو او د اهل علم له ویناګانو څخه دلیلونه لرو. د قران کریم څخه دلیل یو دلیل بدا وایي چې الله عز وجل فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم ومن يتولهم منكم فانه منهم. سوره المائده آیت نمبر 150. هر چا چې له دغه کفارو سره دوستي وکړو دا له هغو څخه ده. یعنی حکم بیا د هغو د دوستي سده موالات او مدارات دا بیا علماء خو تشریح کړي دي الحمدلله تاسو ټول ته معلومه ده. او دویم ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نور خو هم دلائل ډیر کاری صاحب محترمه خو له حدیث څخه هم دلائل لرو او له دغه څخه د صحابه کرامو له اقوال څخه هم دلائل لرو. او دویم دلیل يا أيها الذين آمنوا زبدا آيات شريفهم دغكم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. دا سده دغه آیت مکمل درته وویل چې الله عز وجل وي تاسو يهود و نصارا په دوستي من نسی. خو له دې ټولو چې قاري صاحب محترمه تیر سو لنډ دلیل بدایي چې کتاب السیر کې نکاح د هدايه جلد 2 کې نو هغه یو داسې مسله ده وای کچيري د مسلمانانو بنديان کفارو د مسلمانانو مجاهدینو مخ ته ونیول د دې لپاره چې کچيري مجاهدین جنگ کوي نو دغه د مجاهدینو غشي یا مرمۍ دا په د مسلمانانو بنديانو کې لګیږي. نو آیا په دې وخت کې به مسلمانان مجاهدین جهاد پرېږدي غشي به نه ولي کبه جهاد کوي نو د دې حکم دا ده وای مجاهدین به جهاد نه پرېږدي
مجاهدین به جهاد کوي غشي او مرمۍ به ولې هغې خواته خو لیکن په نیت کافر باندې به مرمۍ ولې معنی که چیرې په مسلمان کې دا مرمۍ ولګېدله مسلمان شهید ده او کافر خو نو دا هدف نو لهذا ګوره چې د مسلمان بندي د یو مجاهد چې بندي وي لا هم دغه حکم ده الحمدلله تاسو ټولو ته معلومه ده کتاب السیر نکای د حواله ده نو چې د یو مجاهد حکم دغه څه معنا چې بیا د دې اسلحه او د دې وردی د دې بوټونه د دې لخوا تربیه کیږي هر څه مصارف د کفارو لخوا نو د دې حکم بیا دغه کتونکي د فیصله وکړي چې د کتاب فیصله چې په مسلمانانو او په مجاهدینو کې دغه مسله ده نو په دغه خلکو کې ستادي مرسته کوي او دویم څه د لمو سره دغه مکمل بسته یو کتاب پر دې باندې در سي خاص او خاص د کفارو په ملګری باندې یا د کفارو سره مرسته کول دغه دلایل ټول بیا په دغه دلایلو کې د شافعي علما او د حنفي علما او د حنابلة علما او داس مالکي علما او د هر علما او جلا کتابونه او حواله هر څه موجود دي چونکه خو اوس دلته ټول نو ویل کیږي نو دغه یو هم کافي ده ومن يتولهم منكم فانه منهم او د صحابه او اقوال او داسې احادیث مبارکه هم شته مبین صاحب زموږ غږ لري قاری صاحب محترم غږ دې لرم مولوي صاحب محترم غږ دې شته غږ دشتا مولوی صاحب محترم غږ دشتا قربان مولوی صاحب الله دې اجازه کړي دا مو د کتابو ګوره کتابونه مبین صاحب غړولې دي داسې بیا حوالو د دې رقم لګېډ مختار څخه نه غيږي کتابونه ان شاء الله د ویني دا د کتابو صفحه دا ارڅ ګوره دا د طيب ویني دا ګېډ مختار والا نه دا فتاوا دغه پتاوی څه کوي یو خبره دی پتاوا وي یو دی پتاوی دی پتاوی خبرې کوي او بل دین څه دا خو زموږ د اصول او مسلمه مسله ده دا کتابونه دلته راکه دغه راکه اصول جساس راکه دا مسلمه مسله ده دین څه دا د عقل کار نه ده او بل قران کریم څه دلیل دا ده اسان تحبوا شيئا وهو شر لكم واسان تحبوا واسان تكرهوا شيئا وهو خير لكم الله عز وجل وايستي ډیر ځله یو شی خبولي هغه د ته لپاره شر وي لیکن ډیر ځله بیا یو شی ته بد بولی شری بولی هغه ته لپاره خیر وي نو لهدا دین د عقل کار نه د سدي په عقل باندې دغه کوي نو کچيري معنا د کتابو او د دین په مسله سي او کتابونه دی لمخه دي دا د ترابلسي او دغه بیا په بل باندې وای ما خو ورده کتل د ما دا کتل د ما دا کتل د یا بیا سده پر لجا او پر لجو د علمیت لدی زمال میږي من سده اسماء موصولات څخه د نحویین علما او یو متفقه فیصله ده معنا په قران کریم کې هم راغلی ده چې من سده دا په معنا کې کثیر ده نو ځکه د جمع ضمیر هم ورتراجي کیږي نو د سده پر تعدارت کوي وای ولی تل جوه ولی وانه ولی نه وانه د کچيري د قانون او د قاعده په دغه سي نو بیا خو لجو سیده او یو سمال د ګډ مختار یا د زور خبره ساغه خو صغیر سر له په سر زور کوي هغه خو بیا داسې نه نو قانون جلا شي او د ګډ مختار جلا شي